اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ګرانو ملګرو، موجوده دور کې څنګه چې د ژوند په نور شوبو کې بدلون راغلی، دغه سي د انسان په فکری او روحاني حالت کې هم فرق راغلی دی. د ابلاغ ذریعے او بیا خاص کر سوشل میډیا په اصل کې د یقین په ځای شک او تذبذب سیوا کړی دی. څومره چې ابلاغ سیوا کیږي، دومره بې یقیني او بې عملي سیوا کیږي. په لویه پیمانه د میډیا شاته چې کوم لاسونه لګیا دي، هغه د خپل ذاتی مفاد لپاره د عام خلکو د اعصابو او ذهن سره لوبي کوي. د دوی اکثریت بلکې غالب اکثریت بيدینه او د الحاد نه ډک دی او د بد مرغه عام بنده د الحاد په دې سیلاب کې خپخ کته روان دی. هغه د پښتو متل دی چې رښتیا راځي نو دروغ کلی وران کړي. د نن میډیا او په تیره سوشل میډیا دومره په تیزی انسان په واهمه کې مبتلا کوي چې بیا په د هیڅ مصلح دم اثر نه کوي. اوس خو د شیرینګ وبا داسې پنځه خخې کړي دي چې ډیر خلک د خدمت او د ثواب په نیت هغه څیزونه شیر کوي چې د هغې نه اصلاح کم او فساد زیات خپریږي. د دې فضول او لایانې شیرینګ یو نقصان دا شوی دی چې خبر ټولو ته رسي او عمل د ټولو نه ختمیږي، بلکې خبره تر دې حده لاړه چې اوس ډیر کم خلک د اوریدو روادار دي. ګران ملګرو، د نړۍ په سطحه 93% میډیا د يهودو او د هغو د الایکارو په واک اختیار کې ده، او څنګه چې هغه په خپل آسماني هدایت کې تحریف کړی دی، دغه شان د دنیاوي منفعت په لالچ کې د مسلمانانو په اعتقاد حمله کوي. مختصر خبره دا ده چې په شک کې یقین ختميږي او چرته یقین ختم شي نو کردار په خپل مړ شي. ګرانو ملګرو، اگر چې زما आवाज تمر اثر نه لري چې د قام په ټولو خلکو کې بدلون راولي، خو بیا هم د ادب د یو طالب علم په حیث هغه طرف ته اشاره کوم چې زمونږ نه د یقین دولت اخلي او د میډیا په چوراهه کې یو ددکورا ودرې. زمون مسله دا نه ده چې د الا بلا به مطلب خبرونه ځان خبر کو، بلکې زمون ضرورت دا ده چې د اصل حقیقت معلومولو صلاحیت پیدا کو، د ژوند شعور لا وده ورکو او د کره کوټه پیجندو هنر پیدا کولو لا د الهامي هدایت د الله د کلام او د هغه د نبی محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د هدایتونو رهنمایي واخلو او یو واضح یقین سره د دنیا په معاملاتو نظر واچو. ګران ملګرو، د کوم خلکو چې یقین خالص وي نو د هغو واضح کردار جوړیږي، او د چا کردار چې واضح شي نو هم هغه خلک قوت لري د ځان د بدلولو او د نړۍ د بدلولو. ګران ملګرو، د فکری او روحاني تذبذب او بې یقینۍ په دې فضا کې د خپل عقیدې د استحکام لپاره لیک دا یو مختصر کلام ستاسو په خدمت کې پیش کوم چې د سرور کونین صلی الله علیه وسلم د مینو په ټولګي کې شامل پاتې شي. الله تعالی دې زموږ صالح عقیده نصیب کړي او زموږ د ایمان حفاظت دې وکړي. آمین. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
मिदहत खातमुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। द मकान तलब ये नौ खो मकिन दला मकान दे, द मकान तलब ये नौ खो मकिन दला मकान दे। हम इमामुल अंबियाओ, हम इमाम द हर जमान दे। अमानत वो सदाकत वो टोल अलम लरा रहमत वो, अमानत वो सदाकत वो टोल अलम लरा रहमत वो। नूर बेशक ची बंदो पा अखलाक के कुरान दे। ओ द मशरिक ना तर मगरिबा द देश मके तर द अरशा, द मशरिक न तर मगरिबा द देश मके तर द अरशा। हम अस्ताज़े हम उस्ताज़ो, हम मयंदे हम जानान दे। और यो इजहार द बंदगई वो, यो मायार द आदमियत वो, यो इजहार द बंदगई वो, यो मायार द आदमियत वो। स्ता प्रीकुन कखपल वलिदा, स्ता गुस्सा का मुस्कान दे। और पखालिक बांदे मयनवी द मखलूक दजर दरमान, पखालिक बांदे मयनवी द मखलूक दजर दरमान। ये बे लता कामिल बनशी का ईमानो के ईमान दे। और तहदीवे तहदिये हिदायत ये तर क़यामता, तहदीवे तहदिये हिदायत ये तर क़यामता। न बस्ता पसेर सुकराशी न मौजूद सो स्ता पशान दे। ओ पलवशे दमारिफती सोक हमचिस्ता यारान, पलवशे दमारिफती सोक हमचिस्ता यारान दी। अबू बकर का उमर दे का अली दे का उस्मान दे। और द फितनो पदे जमान की मा फजल दग सनत को, द फितनो पदे जमान की मा फजल दग सनत को। ज गुलाम द मोहम्मद यम दामी वो दामी ईमान दे। और द मकान तलब ये नौ खो मकीन दला मकान दे। हम इमामुल अंबियाओ, हम इमाम द हर जमान दे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।